سلامونه خوږو لیدونکو، هیله ده تاسې ټول به روغ او جوړ اوسئ. نن درته په زړه پورې معلومات لرم. وایي چې په ښځینهو کې لوړ قد کم لیدل کیږي او له همدې کبله په دوی کې لوړ قد لرونکې ښځې بیا ډېرې ستایل کیږي. که څه هم قد د انسان په ښکلا کې تر ټولو بنسټیز اصل نه دی، خو یو څه چې کم شي نو قدر یې هم زیاتیږي. په ټوله کې د جنوبي شرقي اسیا خلک د قد په برخه کې چندان طالع نه لري، خو د اروپا خلک بیا په دې برخه کې هم د نورو څخه مخکې دي. د نړۍ تر ټولو لوړ قد لرونکې نجونې په اروپایي هیواد لاتویا کې ژوند کوي. د دې هیواد ښځې په ټوله نړۍ کې په لوړ قد او ښکلا مشهورې دي. په دې هیواد کې د ښځو قد په اوسط ډول 170 سانتي متره دی. په نړۍ کې بیا تر ټولو لوړ قد لرونکي نارینه هم په اروپا کې ژوند کوي. تر ټولو لوړ قد لرونکي نارینه د هالند هیواد دی. په دې هیواد کې د نارینه‌و د قد اوسط 183 سانتي متره دی. ساینس پوهانو د 1914 میلادي کال راهیسې د نړۍ په 180 هیوادونو کې څېړنې ترسره کړي دي چې د دې په پایله کې دوی د نړۍ تر ټولو لوړ قد لرونکي نارینه ټاکلي دي. په دې حساب د هالند څخه وروسته د نړۍ تر ټولو لوړ قد لرونکي نارینه په بلجیم هیواد کې ژوند کوي. د بلجیم وروسته بیا هم اروپایي هیوادونه ځای لري. د یادې شوې څېړنې په بنسټ د بلجیم څخه وروسته د نړۍ تر ټولو لوړ قد لرونکي خلک په استونیا، لیتوانیا، ډنمارک، بوسنیا، ایسلند او چک هیوادونو کې ژوند کوي.